سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د جولای له 5مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د قزاقستان لومړي وزیر لیدنه. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ځنډېدل. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د POR کارت لرونکي افغان کډوال تر هغې له پاکستان نه ایستل کېږي تر څو چې د دغو کارتونو د اعتبار د غځولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. غزه کې د امریکا لخوا وړاندیز شوي اوربند ته د حماس مثبت غبرګون. فلسطیني ډلې حماس اعلان کړی چې د امریکا لخوا په منځګړیتوب شوي د اوربند وروستۍ طرحې ته یې په مثبت روحیې سره غبرګون ښودلی. او د امریکا په تګزاس کې ناڅاپي سیلابونو 24 تنه وژلي او 23 تنه لا درک دي. د خبرونو تفصیل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د قزاقستان له لومړي وزیر سره ولیدل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د آذربایجان هیواد په خانکندي ښار کې د قزاقستان له لومړي وزیر سره لیدنه کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي د افغانستان او قزاقستان ترمنځ 3 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې رسیدو په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ کرنیزو توکو د حفظ او قرنطین د موافقتنامې لاسلیک کېدل، افغانانو ته د ویزو ورکړې په برخه کې اسانتیاوې برابرول او د قزاقستان په زمان او ازادۍ بانکونو کې د افغاني بانکونو د حسابونو پرانیستل مهم وبلل. د قزاقستان لومړي وزیر وویل چې په نږدې ورځو کې به د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر وکړي. ترڅنګ یې ژر به په افغانستان کې د تور غونډۍ هرات اوسپنې پټلۍ پروژه کې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه پیل کړي. دغه راز هغه د قزاقستان له لوري د افغانستان په کانونو کې پانګونې ته هم لیوالتیا وښوده. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر د خپل باورلیک کاپي د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د خپل باورلیک کاپي د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آندری یورویچ رودونکو ته وسپارله. په مسکو کې د اسلامي امارت سفارت ویلي ټاکل شوې ده چې د باورلیک اصل به وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ته وړاندې شي. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د شړلو بهیر وځنډول شو. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د POR کارت لرونکي افغان کډوال تر هغې له پاکستان نه ایستل کېږي تر څو چې د دغو کارتونو د اعتبار د غځولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. د یاد حکومت له لوري په رسمي اعلامیه کې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه شوې چې تر وروستۍ پریکړې پورې دې له افغان کډوالو سره له هر ډول ځورونې یا منفي چلند ډډه وکړي. پاکستان د شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوالو کوربه‌توب کوي چې له دې ډلې څخه شاوخوا 1.3 میلیونه د POR کارتونه لري او 814,000 نور د افغان تابعیت کارتونه ACC لري چې په 2019 کال کې د موقتي قانوني حیثیت لپاره ورکړل شوي دي. د جرمني فدرالي حکومت له اسلامي امارت سره د افغانانو د ایستلو په اړه د خبرو اترو احتمال ارزوي. یوه جرمني رسنۍ په خپل راپور کې وایي چې د آلمان فدرالي حکومت دا مهال په خپله د افغانستان په سیاست کې دوه ظاهرا متضاد اهداف تعقیبوي. د ولټ په نوم دغه رسنۍ زیاتوي چې له یوې خوا حکومت پلان لري افغان کډوال بیرته افغانستان ته وشړي او له اسلامي امارت سره د موضوع په اړه د خبرو اترو ارزونه کوي او له بلې خوا تر 2000 ډیر افغانان لا هم جرمني ته د تلو په تمه دي. له دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي و هڅه کوي له اسلامي امارت سره په جرمونو تورن افغانانو د ایستلو په اړه مستقیمي خبرې پیل کړي.
د غزنی ولایت د سلطان بند د حفظ او مراقبت پروژې چارې د څه باندې 109 میلیونه افغانیو په لګښت پرانیستل شوې. د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سلطان بند ارزښت د اوبو د مدیریت او د کرنې د پراختیا په برخه کې حیاتي وباله. د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د بند لوړوالی له 35 متر څخه 29.5 متره او د ذخیرې وړتیا به یې له 9 میلیون متره مکعب اوبو څخه 14 میلیون متر مکعب اوبو ته لوړه شي چې په ټوله کې به کابو 10,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. سم څو مهم بهرني خبرونه. په غزه کې اسرایلي ځواکونو د نسل وژنې په دوام نن 42 تنه په ډلهییزه توګه وژلي دي. اسرایلي ځواکونو یو ځل بیا د مرستو په تمه ولاړو خلکو او روغتونونو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 42 فلسطینیان یې وژلي او ګڼ نور ټپیان دي. د روغتیایي سرچینو په وینا د رفح ښار په شمال کې د مرستې یو مرکز ته نږدې د اسرایلو هوایي برید کې د 3 ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دغه راز د اهلي روغتون یوه سرچینه وایي چې د غزې ښار د زیتون په سیمه کې په یو برید کې یو فلسطینی وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. داسې یوه ورځ نشته چې لسګونه فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو لخوا په ډلهییزه توګه ونه وژل شي. بل ځای اسرایلي ځواکونو په هوایي برید کې د ناصر روغتون یو ډاکټر له خپلې کورنۍ سره په ډلهییزه توګه وژلی دی. د غزې په جنوبي سیمه کې اسرایلي پوځ په هوایي برید کې د ناصر روغتون یو وتلی ډاکټر موسی خفاجه له خپلې ټولې کورنۍ سره یو ځای وژلی دی. راپورونه وایي چې برید هغه خیمه په نښه کړه چې د ډاکټر خفاجه کورنۍ پکې پناه اخیستې وه. په برید کې د هغه 3 ماشومان، میرمن او نور نږدې خپلوان هم وژل شوي دي. دغه خیمه د خان یونس په سویلي څنډه کې د بې ځایه شویو کسانو د هستوګنې په یوه سیمه کې وه چې اسرایلي ځواکونو په نښه کړه. ډاکټر خفاجه د ناصر روغتون له مهمو کارکوونکو څخه ګڼل کېده او د جګړې له پیله یې د سلګونو ټپیانو درملنه کړې وه. د هغه وژل کېدل د غزې د روغتیایي سیستم لپاره یوه ستره ضایعه بلل شوې. روغتیایي چارواکو او نړیوالې بشري ادارې د روغتیایي کارکوونکو پر ضد بریدونه سخت غندلي او دا یې د نړیوالو بشري قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. په غزه کې چوفه فاجعه، ماشومان د لوږې له کبله د مرګ له سخت ګواښ سره مخ دي. غزه د نړۍ له سترګو پټه خو له کړاوونو ډکه سیمه دا ورځې له یوې بېسارې انساني فاجعې سره مخ ده. د غزې ډاکټران دا اونۍ خبرداری ورکوي چې په سیمه کې د شیدو مصنوعي پوډر ختم شوی او زرګونه لوږې میندې نور توان نه لري خپل ماشومان په طبیعي ډول وروزي. دغه وضعیت د زرګونو بېوزله او بېګناه فلسطیني ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی دی. د اسرایلو د دوامداره محاصرې له امله د ډوډۍ، درملو او ژوند اړینو توکو رسول غزې ته ناممکن شوي دي. روغتونونه له اسانتیاوو تش دي او ډېر ماشومان له زیږون وروسته پرته له مناسبې تغذیې ژوند ته دوام نشي ورکولی. ډاکټران وایي دا یوه فاجعه ده. داسې یو حالت چې هیڅ بم، توپ او چاودیدونکی غږ نه لري خو زرګونه ماشومان پکې چوپتیا کې مري. یوه ډاکټره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي هره ورځ داسې ماشومانو ته ګورو چې د لوږې له امله ساه ورکوي. زموږ لاسونه تش دي، نه شیدې شته نه درمل. موږ یوازې د دوی درد لیدلی شو خو مرسته نشو ورسره کولی. د بشري مرستو نړیوالو سازمانونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اسرایلو محاصره ژر تر ژره پای ته ورسوي او بیړنۍ مرستې غزې ته ورسیږي تر څو د نورو ماشومانو ژوند وژغورل شي. حماس د امریکا لخوا وړاندیز شوي د غزې اوربند ته مثبت غبرګون ښودلی. فلسطیني ډلې حماس اعلان کړی چې د امریکا لخوا په منځګړیتوب شوي د اوربند روسي طرحې ته یې په مثبت روحیې سره غبرګون ښودلی چې دې کار د جګړې د پای ته رسېدو هیله زیاته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د 15 ورځني اوربند لپاره وروستی وړاندیز کړی چې له مخې به بندیان تبادله، مرستې زیاتې او دایمي سولې ته د خبرو زمینه برابریږي. حماس ویلي چې خپل رسمي ځواب یې قطر او مصر ته سپارلی او چمتو دي چې ژر بیا خبرې پیل کړي. ویل کېږي چې اسرایلو د دې اوربند اساسي شرطونه منلي خو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تر اوسه ښکاره ملاتړ نه دی څرګند کړی. ټاکل شوی چې دوشنبه له ټرمپ سره وویني. د دې طرحې له مخې به اوربند پیل شي. اسرایلي بندیان به په څو پړاوونو کې خوشي شي، مرستې به سمدستي غزې ته ولېږدول شي او نظامي عملیات به هم ودرول شي. د خبرو څارنه به قطر، مصر او نور منځګړي هیوادونه کوي. حماس غوښتنه کړې چې اوربند باید د جګړې دایمي پای ته لاره هواره کړي او اسرایل له ټرمپ نه لیکلي تضمینونه غوښتي چې که حماس د تړون شرطونه ونه مني دوی به بیرته عملیات پیل کړي. په دې جګړه کې تر اوسه له 50 زره زیات فلسطینیان وژل شوي او د زرګونو نورو کسانو ژوند له سخت ګواښ سره مخ دی. روسیه وایي د اوکراین لسګونه ډرونونه رانسکور شول.
د روسیې دفاعي چارواکو ویلي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوکراین شاوخوا 42 ډرونونه رانسکور کړي دي. د راپورونو له مخې یوازې د اوکراین پولې تر څیرمه 3 ولایتونو کې 30 ډرونونه په نښه شوي دي. د لینینګراد والي الکساندر ویلي چې د سن پیټرزبورګ سویل ته 2 ډرونونه ویشتل شوي دي. د وايي پیښه کې مرګ ژوبله او مالی زیان نه دی اوښتی، خو د پولوکو هوایي ډګر عملیات په لنډمهاله ډول درول شوي دي. اوکراین په دې وروستیو کې د روسیې په لرې اهدافو د ډرون بریدونه زیات کړي، چې یوه بیلګه یې تېره میاشت د سپایډر ویب په نوم عملیات و، چېرته چې د روسیې څو بم وړونکې الوتکې هدف شوې وې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دوی تیر ماښام د روسیې د پراخو ډروني بریدونو پر مهال د ډرون ضد وسایلو په مټ ګڼ شمېر بریدګر ډرونونه شنډ کړي دي. ترکیې 3 مخالف ښاروالان نیولي دي. د ترکیې حکومت د ادعا شوي فساد د څېړنو په لړ کې د شنبې په سهار 3 مخالف ښاروالان نیولي دي. دا لړۍ وروسته له هغې چټکه شوې چې روانه اونۍ ازمیر ښار کې له 120 زیات د ښاروالۍ کارکوونکي نیول شوي وو. د ترکیې اصلي اپوزیسیون ګوند دغه نیونې سیاسي ګڼلې او ویلي دي چې حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې پر دې ګوند فشارونه زیات کړي، ځکه چې دغه ګوند په 2024 سیمه ییزو ټاکنو کې ستره بریا خپله کړې وه. یا د نیونې د هغه څېړنو برخه دي چې له امله یې مارچ میاشت کې د استانبول پیاوړي ښاروال اکرام امام اوغلو له دندې لرې شوی و. امام اوغلو د اپوزیسیون له لارې د 2028 کال ولسمشرۍ لپاره نومان او د اردوغان ستر سیال ګڼل کیږي. او د پای خبر هم دا چې د امریکا په ټکزاس کې ناڅاپي سیلابونو 40 تنه وژلي او 23 تنه نور لا درکه دي. د ټکزاس ایالت په کارکاونټي کې د سختو بارانونو له امله د ګوادالوپ سیند د اوبو کچه ناڅاپه لوړه شوې، چې له کبله یې 40 تنه مړه شوي او لسګونه نور لا درکه یا محاصره شوي دي. چارواکي وایي د لا درکه کسانو په ډله کې له 22 تر 25 پورې انجونې شاملې دي چې د مسیحي دوبي کمپ کې میشتې وي. دغه کمپ د ګوادالوپ سیند پر غاړه موقعیت لري او ویل کیږي چې مرګ ژوبله نوره هم لوړه شي. د ټکزاس مرستیال والي ډن پیټریک تایید کړی چې د 900 ماشومانو له ډلې 23 انجونې لا هم نه دي موندل شوي. د سیلاب له امله د پولوکو هوایي ډګر لنډمهاله تړل شوی او د کار ښار چارواکي وایي چې اوبه دومره ناڅاپي راغلي چې د تخلیې امر ته وخت نه و پاتې. د هوا پیژندنې ادارې د کارکاونټي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی، ځکه چې په یوه شپه کې تر 300 ملي متره باران شوی. چارواکي وایي سیند یوازې 45 دقیقو کې 8 متره لوړ شوی. والي وایي د ژغورنې عملیات روان دي چې لا هم د نورو سیلابونو خطر شته، ځکه په سیمه کې بارانونه دوام لري. بهرني خبرونه همدومره د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. لا اوزایر صافینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د مرکزی اسیا یا کافا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو پچه اچونه وشوه. د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ د 2015 کال د سیالیو پچه اچونه د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه. د پچې اچونې له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د دې سیالیو په بي ګروپ کې د ایران، تاجکستان او مالیزیا له پیاوړیو لوبډلو سره یو ځای شوه. یا د لوبډلې به د تاجکستان د دوشنبې ښار په کوربتوب سیالۍ ترسره کړي. په غزنی ولایت کې د بوکسینګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو ورځنیو سیالیو کې له بیلابیلو عمرونو لکه نو نهالان، تنکي ځوانان او لویانو څخه 122 ورزشکارانو ګډون کړی و چې په پایله کې 160 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ مقامونه خپل کړل. د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې چنکي لوبډلې د 2 میدان په توپیر خپلې سیالۍ بونډر خېلو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې له 2 کلبونو د 18 ورزشکارانو ترمنځ د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د نویو ځوانانو او ځوانانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې د عبدالناصر کلب لومړی او عبدالحلیم کلب دویم مقام خپل کړ. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.